سلام علیکم محترم افغانانو. ځینې عکسونه په میډیاو کې ما ولیدل چې زموږ افغان خویندې میندې همدارنګه ماشومان د پاکستان د خبیث ادارې لخوا بېګناه نیول شوي چې اکثر یې اسنادونه هم لري، په زندان کې پراته دي. لنډ پیغام خپل افغان سفیر ته لرم چې په اسلام آباد کې دی. که چیرې زموږ افغان خویندې میندې ته په 10 ورځو کې د زندان څخه آزاد نه کړې، نو بیا تا ته د غیرت په نامه هیڅ نه دي پاتې، او لطفا د سفارت دروازې در وتړوه، ښه داسې یو زدني غټ قلف ور واچوه، او ستا د دین په دنیا غاړه بند دی چې دا 10 ورځو کې به حتما دا کار ته کوي، یا به سفارت پرېږدي او یا به دا زموږ مظلوم افغانان د دې زندان نه راازادوي. نو نه غواړو د پاکستان سره ډیپلوماټي اړیکه هم نه غواړو، نو دا به تا ته یو شمله هم در په سر کو، دا به ته یو د غیرت کار وکړي چې د اسلام آباد سفارت په 11مه ورځ باندې ته پرېږدې او داسې قلف ور واچي د اسلام آباد هغه حریم به اداره نه کړي، او بس همالته پرېږده چې پکې مرغان او هغه چنچړیانې او توتیانې پکې زیاله وکړي، ځکه په درد نه خوري. دې ملک سره هېڅ اړیکې زموږ تاسو په درد نه خوري. دا هغه ملک دی چې د کفارو په ملاتړ او د کفارو په حمایت سره زموږ افغانان ځوروي، او همیشه د مظلومې خاورې ازار کننده اشخاص چې دي همیشه دې خاورې ته هیڅ هم ضرر نه دی رسولی بغیر د دې خبیثو نه. نو انشاءالله خیر دا وخت راځي په والله چې ستاسو اولاده او نسلونه به انشاءالله ژړوو، او دا موږ د هر افغان په زړه کې تاسو ته کوم نفرت او بغض چې پروت دی انشاءالله د دې بدله به حتما اخلو.